سلام و وخت مو په خیر. لا پوهاوی میډیا څخه د سپورت له ډګره څو مهمه او وروستیو خبرونو ته مو زه امین الله امیري هرکلی کوم. قطر کې د 2022 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو مینوال اړ دي چې د کورونا ضد واکسین یې کړی وي. د قطر صدر اعظم شیخ خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز الثانی پرون دولتي رسنیو ته وویل قطر چې د دغه مسابقو کوربه دی د دغه تورنمنت د هغو مینوالو د خوندیتوب لپاره چې د لوبو نندارې ته ورځي د 1 میلیون ډوزو واکسین د ترلاسه کولو هڅې کوي. شیخ خالد ویلي کله چې په قطر کې د فیفا د 2022 میلادي کال نړیوال جام سیالیو وخت رسیږي د نړۍ په زیات هیوادونو کې به خلک واکسین شوي وي او خوندي به وي. په پام کې د نړیوال جام دغه مسابقې د 2022 میلادي کال د نومبر پر 21مه پیل شي. او بل خبر هم دا چې کاپیسا کې یو ورزشي جیمنازیم جوړ شو. په کاپیسا کې د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري یو ورزشي جیمنازیم ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د دغه ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست امیر عنایت الله هلال رسنیو ته ویل چې یاد جیمنازیم د 50 میلیون افغانۍ په لګښت د کاپیسا په مرکز کې جوړ شوی دی. نوموړي وویل دغه جیمنازیم په یو وخت کې د 800 کسانو د ناستې ظرفیت لري چې د یو کال په موده کې جوړ شوی. افغان چارواکي وایي د دا ډول ورزشي جیمنازیمونو جوړول د ورزش پرمختګ او پیاوړتیا کې رغنده رول لري. د پوهاوی میډیا څخه د ورزش له ډګره څو مهم او وروستي خبرونه هم دومره و. تر بیا ښه وخت.